په تیره برخه کې موږ دا ویلي وو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تابعی دی، یعنی صحابه کرام یې لیدلي دي او د هغوی نه یې روایت نقل کړي دي. په دې برخه کې به موږ دا بیان کو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استادان څوک او د ده شاګردان څوک دي. نو د استادانو او د شاګردانو نه هم د یو انسان علمیت، فقاهت او د ده محدثیت ثابتېدلی شي. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو څو مشهور استادان چې دي، عامر ابن شرحبل چې مشهور لقب یې امام شعبي دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ده نه علم حدیث زده کړي دي، او امام شعبي چې دی د 1500 صحابه کرامو نه روایت نقل کړي دي. الله جل جلاله داسې یو بهتره حافظه ورکړې وه چې دی خپله فرمایي، وایي زه د شعر سره علاقه نه لرم، خو لیکن که زه شعر شروع کړم نو یوه میاشت مسلسل به داسې اشعار وتړم چې یو بیت به دوه ورې په هغې کې تکرار نه کړم. او د ده په باره کې حافظ ذهبي رحمه الله فرمایي و اکبر شیوخ ابو حنیفه رحمه الله. امام شعبي رحمه الله د امام صاحب د لوی استادانو څخه و. یو ورځ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په لیار تېرېدو، امام شعبي رحمه الله په درس کې د غزواتو بیان شروع کړی و چې غوږ یې ورته ونیو، نو د ده تحقیق یې چې واورېدو، نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا حدیث، دا الفاظ ویل چې موږ په غزواتو کې خپله شریک وو، خو دومره معلومات راته نشته لکه امام شعبي ته چې کوم معلومات دي. نو دومره قوي حافظه الله جل جلاله دته ورکړې وه، نو امام صاحب د هغه نه حدیث ویلی دي. دویم استاد یې شو حضرت ابو اسحاق سبعي رحمه الله. هغه د 38 صحابه کرامو نه حدیث زده کړي دي. 38 صحابه کرامو شاګرد دی. حضرت حماد بن سلیمان رحمه الله د ده په هکله لیکي چې دی حافظ د علومو د ابن مسعود و. د هغه علوم ټول د یاد کړي وو، او امام صاحب د ده نه 200 احادیث نقل کړي دي. او بل د ده استاد چې خطیب بغدادي رحمه الله، دا د حضرت علي بن مدني قول نقل کوي، وایي چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه علوم چې هغه 15 کسونه را جمع کړي وو. حضرت علقمه، اسد، حارث، عمر او عبیده رضی الله تعالی عنهم، د دغه ټول علم بیا 2 کسان را جمع کړي وو، ابراهیم نخعی او حماد ابن سلیمان، او دا دوړه د امام صاحب استادان دي. نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله یو څو لنډ استادان نو چې دلته میږ ذکر کړو. نو د دې نه معلومیږي چې امام صاحب د ډېرو لویو خلکو نه علم زده کړی، او د امام صاحب هم ډېر لوی محدثین شاګردان تر شوي دي. حضرت عبدالله ابن مبارک دا د امام صاحب شاګرد دی. هغه فرمایي لولا اعانني الله بابي حنیفه وسفیان الثوري لكنت كسائر الناس. کچېرې الله جل جلاله زما کومک د امام ابو حنیفه او سفیان الثوري رحمه الله په واسطه په علم نه وای کړی، نو زه به د عام خلکو په شان باندې وم. او دویم د ده استاد چې دی د جرح او د تعدیل مشهور امام حضرت یحیی ابن سعید قطان رحمه الله. حفیظ ذهبي او نور علما لیکي چې دا به د امام صاحب په قول فتوا ورکوله. او حافظ ابن حجر رحمه الله په تهذیب کې لیکي یحیی ابن سعید القطان نقل کوي چې هغه به ویل قد اخذنا باکثر اقوالهم، مو به اکثره د امام صاحب اقوال درخواست. او یحیی ابن معین او الجواهر المزنیه فی طبقات الحنفیه، او په مناقب د امام کې د یحیی ابن معین څخه د یحیی ابن سعید القطان دا قول نقل کوي جلسنا والله ابا حنیفه وسمعنا منه وكنت والله اذا نظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. دی وایي زه به د امام ابو حنیفه رحمه الله سره نوسم، مو به د ده نه علم زده کوو، او مو به ده ته کتل قسم په الله د ده په مخه کې به د الله عز وجل ویره هغه به د لرې نه کمولېدله. او بل شاګرد د ده چې دی وکیع ابن جراح چې دا د امام شافعي رحمه الله استاد دی، د حضرت امام صاحب نه 900 حدیث روایت کړي دي. بل شاګرد د امام صاحب چې دی ماکی ابن ابراهیم چې د امام بخاري استاد دی، او ثلاثیات اکثره د نه نقل کړي دي. ثلاثیات موږ په تېره برخه کې ویلي وو چې هغه حدیث چې د امام صاحب د امام بخاري صاحب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې 3 طبقې کې موجودې وي. او بل زید ابن هارون دا مشهور محدث و. یحیی ابن زکریا ابن ابي زید دا مشهور محدث و. او دغه رقم تنیر د مشهور شاګردان تر شوي دي. حفص ابن عیاس النخاعي
مسعد بن کدام، ابو عاصم نبیل، حضرت قاسم بن معین، حضرت علی بن مسهر، حضرت فضل بن دکین او عبدالرزاق بن حمام. دا مشهور شاګردان د امام صاحب دي چې دغه شاګردانو د امام صاحب نه علم زده کړی دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله جل جلاله یو قوي حافظه ورکړې وه. نو هم چې یو انسان داسې مشهور استادان ولري او دومره مشهور فقها د شاګردان وي او داسې پویه او داسې قوي حافظه الله جل جلاله ورکړې وي، نو خامخا به د دغه انسان سره یو لوی علم وي. مولا علی کاری رحمه الله نقل کوي، وایي په یو مجلس کې امام صاحب او امام اعمش رحمه الله دواړه نست وو، نو یو چا د امام صاحب نه یو مسله وپوښته، نو امام صاحب د هغې ځواب ورکړو. اعمش رحمه الله ورته وویل من این اخذتها، زه دا د کومه نه راوخسته؟ نو دا په دلورۍ سره ورته وویل انت حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وانت حدثتنا عن ابي اياس عن ابي مسعود الانصاري، وانت حدثتنا عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وانت حدثت عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نو ټول هغه روایات چې دوی ته ویلي وو دغه مسلې سره چې تړلي وو هغه ټول یې ورته وویل. نو امام اعمش رحمه الله حیران شو، ورته وویل چې دغه علم د تو د پوره فاست دی، په 100 ورځو کې چې کوم روایات مو ته ویلي وو هغه ټول په 1 ساعت کې راته وویل. او امام اعمش رحمه الله به وی چې ای د فقهاو ټولیا دوس طبيبون ډاکټرون یې او موږ دوا فروشان یو دوی خرڅوو، خو لیکن امام صاحب چې دی هغه دوه طرفینن ولې هم طبيب دی او هم دوا فروش دی، معنا هم هغه دوایی خرڅوي چې هغه د علم حدیث فقاهت دی او هم طبيب د حدیث دی. امام ابي يوسف رحمه الله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مشهور شاګرد دی، هغه یې وایي امام صاحب چې کله مو ته یوه مسله بیان کړه نو زه به د منطقي په علماو سې لوړمه، هغه مسأله به مو د علماو نه پوښتنه د هغې په باره کې به مو احادیث را پیدا کول، نو علماو به ډېر حدیث مو ته نقل کړو، هغه به مو امام صاحب ته راوړو چې هغه مسله چې تو بیان کړي د حدیث او د حدیث نه معلومیږي. امام صاحب راته وویل چې دا ټول روایات متمولیم دي، خو په دغه روایاتو کې دغه جرح دو ټول روایات بیرته مجروح کړو او بیا به نور روایات ورته ذکر کړو چې دغه روایات نه دا خبره ثابتېږي. نو الله جل جلاله داسې یوه قوي حافظه ورکړې وه، نو دا و د امام صاحب استادان شاګردان او د ده قوي حافظه.